پاکستان حکومت ولې بیا عمران خان او شاه محمود قریشي ونیول؟ چا د اعدام امر وکړ علت او په پارلماني ټاکنو کې به ګډون وکړی شي او کنه؟ دا ټول را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. که زموږ چینل سره تازه وزې شوي یاست زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مشئ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په 10 کاله بند محکوم شول. د پاکستان یوې ځانګړې محکمې نن سه شنبه د جنوري 10 د تحریک انصاف ګوند دغه دوه لوړپوړو غړو ته یاده سزا ورولې ده. د دې وړاندې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو مشر ګوهر خان ویلي و چې خای عمران خان ته د محکمې له لوري د دولتي رازونو د افشا کولو قضیه کې د اعدام یا عمري بند سزا واورولی شي. دا پریکړه داسې مهال اعلانېږي چې د پاکستان پارلماني ټاکنو ته یوازې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. که تاسې کوم نظر لرئ خپل نظر مو کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.